ستونزه دې حل کړه. پر لټۍ د برلاسۍ او په لږ وخت کې د ډیر کار کولو 21 غوره لارې. د کتاب لیکوال براین ټریسي او د کتاب ژباړن ګلاب بهار. 12 څپرکی. هر ځل د یوې بوشکې په اندازه مخکې لاړ شئ. که چیرې د منځنۍ کچې وړتیا لرونکي کسان ټوله توانایي او ځواک پر یو شي باندې متمرکز کړي نو لوی کارونه به ترسره کړي. سامویل اسمایلز. یو پخوانی انګلیسي متل دی چې وایي یو متر سخت دی خو یو سانتي د اوبو څښلو په څیر ده. یعنې د یو لوی کار سرته رسول سخت دي بلکې د هغې تقسیمول پر اجزاو باندې د اوبو څښلو په شان دي. ژباړن: پر ټنبلۍ باندې د برلاسي کېدو یوه طریقه دا ده چې د ټول کار پر ځای باید د کار په هغه برخه تمرکز وشي چې په عین حال کې ترسره کیږي او د یو لوی کار بهترینه لار دا ده چې په اجزاو یې وویشئ او ترسره یې کړئ. کنفوسیوس وایي 100 فرسنګه چې یو فرسنګ د 3 میلو برابر دی، سفر او لاره وهنه په ګام اخیستلو سره پیل کیږي. همدغه پر ټنبلۍ باندې د بری کېدو او په کم وخت کې د زیات کار کولو یوه بهترینه لار ده. کلونه مخکې له افریقایي صحرا څخه تېرېدم چې اوس مهال دغه صحرا د الجزایر په ژورو کې موقعیت لري او دغه صحرا چې هغه وخت د کلونو لپاره فرانسویانو په خپل حال پرېښودلې وه 800 کیلومتره پلنه وه. حتی یوې ماشې هم پکې الوت نه کاوه. په دغه پلنه او پراخه صحرا کې مخکې له تېرېدو څخه تر 1400 زیات کسان نادرکه شوي وو او دغه مسیر د روانو ریګونو په واسطه پوښل شوی و چې مسافرو به د شپې لار پکې ورکوله. د لارې د نښانولو لپاره فرانسویانو د 55 ګیلنه تور رنګه بوشکو څخه استفاده کوله او د هرو 2 بوشکو ترمنځ واټن 15 کیلومتره و. یعنې د ورځې په اوږدو کې دی چې په هر مسیر کې قرار درلود نو 2 بوشکې مو لیدلی شوې. یعنې هغه بوشکه چې ترې تیر شوی او هغه بوشکه چې 15 کیلومتره مخکې ده. بس دلته همدغه کافي ول او یوازینی کار چې ترسره کړی مو وای د راتلونکي بوشکې څخه تېرېدل و تر څو د نړۍ له لویې صحرا څخه تیر شئ او هغه په دې ترتیب سره چې هر ځل یوه بوشکه مخکې لاړ شئ. په همدې ترتیب سره په ژوند کې لوی کارونه ترسره کولی شئ او که چیرې ځان موظف کړئ چې هر ځل چې تر کومه ځایه لار لیدلی شئ مخکې لاړ شئ. په دې سره به مو خپل دید نور هم زیات شي او نور مخکې تللی شئ. د یو لوی کار د ترسره کولو لپاره باید په پوره ډاډ سره ګام واخلئ او باید پوره باور ولرئ چې راتلونکی ګام مو واضح او له ستونزو خالي دی او دغه نصیحت په یاد ولرئ چې د والیبال په لوبه کې باید لوړ توپ واچوئ څو جال وګورئ. د یو ایډیال ژوند یا دندې لپاره باید یو کار ژر او په دې ډول ترسره کړئ او ورپسې په بل کار پسې قدم ووهئ. د مالی خپلواکۍ په خاطر مو باید هره میاشت یو اندازه پیسې سپما کړئ او هر کال دغه کار ترسره کړئ. همدارنګه د روغ صحت لرلو لپاره باید کم خوراک وکړئ او زیات سپورت وکړئ او دغه کار هره ورځ او میاشت ترسره کړئ. د یو لوی کار کولو لپاره کافي ده چې د هغه پر لور لومړی ګام پورته کړئ څو غوښتل شوي هدف ته ځان ورسوئ. عملی تمرین: په کوم کار پروژه او هدف کې مو که تر اوسه ټنبلي او سستي کړې وي نو له هغو څخه همدا اوس یو وټاکئ او د پیل په خاطر یې په بیړه سره لومړی ګام پورته کړئ. ځینې وختونه د کار د پیل لپاره دا بس ده چې کینې او هدف ته د رسیدو لپاره مو د ټولو پړاوونو لیست برابر کړئ او ورپسې په کار پیل وکړئ. هر کله مو چې یو پړاو ووهلو نو وروسته بل پړاو او په همدې ترتیب سره تر اخره لاړ شئ چې په پای کې به یې داسې نتیجه ترلاسه کړئ چې تاسې به هم ورته حیران شئ. مننه. ښې چارې.